زم چې لزم سره الله الله کړم زم چې لزم سره الله الله کړم لهر قدم سره الله الله کړم خلکو لیا رسم زه واخستې خلکو لیا رسم زه واخستې زل سنم سره الله الله کړم په مزدوري مې له پردیس راوړې په مزدوري مې له پردیس راوړې له هر درهم سره الله 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 کړم ډیرو ګرانو ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله یې له ډېر ګران ملګري ضمیر خان ضمیر صاحب سره ناست یو راغلي یو ملکنډ ته او د دوی کلي ته د دوی سره مو شپه وه ډېره مېلمستوب یې راکړه د هغې ډېره مننه کوو اوس ترېنه پروګرام ریکارډ کوو بقایه خبرې به له ضمیر خان ضمیر صاحب سره وکړو ضمیر صاحب اول خو درته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه ژوندی اوسئ او ستاسو پر راتلو ډېر زیات خوشحاله یم حضرت صاحب ته مې خبره کوله مې دا هم چانس بس دا مې مړه ده په میاشت کې زه هم چې په میاشت کې هره ورځ دی ویلکم دی ورته خو چې په میاشت کې راځم دقسې یو شپې ته یو میلمه راځي زه پرې ډېر خوشحاله یم والله سور سړی ګپ ولګوي ډېره زیاته مهرباني ضمیر خان صاحب وخت هم څنګه اوړي که زموږ ملګرو ته ووایې یاره بس ژوند دی روان دی مړه تېرېږي ښه نور پکې څه نه وي نو بس تېرېږي نو د دې نور څه ویلو به لکه مطلب شاته ډېرې خبرې دي نو د هغې نه دا ښه ده چې بس تېرېږي ضمیر خان صاحب د کلي نوم مو څه دی په ملکنډ کې زمونږ کلی چې کم دی نو په ملکنډ کې کوټ منظرې بابا بیا مینه کلی دی بیا زمونږ د کلي نوم چې کم دی نو بړه کلی دی بړه کلی دی ستاسو په کلي کې څه مشهور دی ستا زمونږ په کلي کې به صرف زه مشهور یم نو نور څه نشته ډېر زبردست د ټانک مشاعرو ته تلې څنګه خوښې شوي دي که څنګه خوښې شوې نه غالبا چې باس پې که هره شپه نه نو چې دوی ملګري کښېني نو باس پې کوو او د هغوی چې څونه مینه راکړې ده لکه مطلب دا د هغې مړه نه شم درته ویلی چې دا څونه مینه وه ډېره زیاته مننه ضمیر خان صاحب ستاسو هم د وخت راکولو زموږ ملګرو ته که اوس که ښکلي ښکلي کلامونه پیش کوي هغه به ترې خوند واخلي او موږ دلته دا ناست ملګري به هم ترې خوند واخلي ډېره مننه شعر درته وایم ارشاد چې په میږي رانه قدم راغلی دی زمکه جاړه پتا غم راغلی دی لدې پورې جومات درسته به غوږ کېدی لدې خان حجرې ته بم راغلی دی په غزل کې به پې سمه ګلکاري کوم دا د زنې خال د سم راغلی دی که یې سکم او که یې نه سکم خو خدایه نو نن سکو والے موسم راغلی دی که یې سکمه او که یې نه سکم خدایه خو نن سکو والے موسم راغلی دی او شعر دی پکې چې پیر صاحب بیخي په ګډو وډو سره دی پیر صاحب بیخي په ګډو وډو سره دی پیر لاندې د قلم راغلی دی او ګوره دا رې ګوره دواړه سترګې ته وباسم دا رقیب ستاسو په چم راغلی دی او یو دوه شعره چې که زما نوم لیکې جانان ورسره هم ولیکه زه ارماني یم ارمان ورسره هم ولیکه ته د غوږونو له ژوندکی جوړوی به خیر دی خو زما ریښې ریښې ګریوان ورسره هم ولیکه او زمونږ د ټولو ګناهونه دومره ډېر دی حضرت صاحب چې که باران غواړې نو توپان ورسره هم ولیکه زمونږ د ټولو ګناهونه دومره ډېر دي پیر صاحب که باران غواړې نو توپان ورسره هم ولیکه او زما بچی ستا د اسکول ټول کتابونه راوړم زما بچی ستا د اسکول ټول کتابونه راوړم خو زما ډېر خوښ دی قرآن ورسره هم ولیکه او ته که بنګړي غواړې نو پښتون یم بې غیرته نه یم چې بنګړي غواړې نو پیزوان ورسره هم ولیکه او د محبت په سر که چرته هم په دار خاته و خدای شته نوم د ضمیر خان ورسره هم ولیکه چې د بل د کور شوه شابه شعر دی چې د بل د کور شوه افسوسونه خو به خامخا کوي نازک بدن درانه کارونه خو به خامخا کوي یو مزیدار دی حضرت صاحب بلې ژوند کې مینه کړې نه ده په غځېدلو خپو خوبونه خو به خامخا کوي زما د ښه وخت ښه یارانو خو غربت راګیر کړم ما پسې وروسته اوازونه خو به خامخا کوي دا انسانان چې په خبره باندې نه پوهېږي رب په دیوال پسې غوږونه خو به خامخا کوي او هغه بېدرده بې وفا دی زه یې پېژنم په ناجایزه قرآنونه خو به خامخا کوي زه یې ارمان زما ارمان دی نو دا څنګه کېدی شي چې ارماني ده ارمانونه خو به خامخا کوي زه یې ارمان زما ارمان دی نو دا څنګه کېدی شي چې ارماني ده ارمانونه خو به خامخا کوي او ضمیره یار چې د په سر راخېجولی دی نو په دواړه مخه ګزارونه خو به خامخا کوي ډېرو ګرانو ملګرو دا و ضمیر خان ضمیر صاحب ډېر خوشحالي شعرونه مو ځینې واورېده ډېر خوند مو ځینې واخیستی امید کوو الله دې وکړي چې تاسو خوند ځینې اخیستی
خو دا وخت د موږ د خپرونې وخت سر ته رسیږي. په راتلونکو نورو پروګرامو کښې به بیا سره یو ځای ته کېږو. موږ ټولو ملګرو ته راکړه اجازت د لوی الله په امان.